خدای د پاره څوک په دې مړي کې خپل یار او پردی برستنی وچته ګورې مخونه ډېر مننه کوم د حضرت علي ګران صاحب چې دومره ښکلی پروګرام یې را جوړ کړی موږ ته بلنه راکړې او عبید ملنګ ته بیا مبارکي وایو چې الله دې ښه ساتي الله دې ورته اتمان ورکړي چې د پښتو ژبې خدمت نور هم وکړي خفه په دې شم چې ته هم په سر پټکی ګرځوې خفه په دې شم چې ته هم په سر پټکی ګرځوې ځان ته پښتون وې او په باران پسې پټی ګرځوې ښه خو به دا وه چې موږ ستا خوړلی اسکلی خانجي د ټوک ډوډۍ له په ټول کلي کې سړی ګرځوې تا خپل اختیار په خپلو لاسو پنجابي له ورکو پښتون بچیا د په ټول عمر ټاټکی ګرځوې اشنا ما به په زړه کې ستا یادونه ګرځول تا نه لیدل خو ما به په سر ګورونه ګرځول راځه خپو ته مې کښېنه پخوانۍ کیسې شروع کړه او ستا یاد شي په لمبو چې به دې ګورونه ګرځول هغه خندا دې څه شوه یار هغه ښایست دې څه شو په مونږ لیونو چې دې سرونه ګرځول مننه او جانانه ستا وعده او د مختار لیونۍ مینه مولانا به مې مخکې سلامونه ګرځول زبا په دې کوڅه اکثر د چا دپاره تلمه زبا په دې کوڅه کې څومره ناقراره تلمه زبا په دې کوڅه کې ډېر خفه په لاره تلمه زبا په دې کوڅه کې څه ویلی وی یاره تلمه زه خو په دې کوڅې ته دلته ستا دپاره راتلم زه خو په دې کوڅې ته دلته تا له یاره راتلم تا مې د مینې محبت اډو پروا ونه کړه ما سره کومه ناروا دلته کې تا ونه کړه ته هر څه کې پښتو در سره ما ونه کړه ته راته وایه مینه چا وکړه او چا ونه کړه زه لیونی وم چې ستا کاله و کور له راتلم زه لیونی نه وم چې دې بل کلي کور له راتلم ما که د خپل زړه ته هر څومره نصیحت کړی دی ده مې د هرې فیصلې نه بغاوت کړی دی تا مینه نه ده کړې تا تش تجارت کړی دی ما دې کوڅه کې د بوتانو عبادت کړی دی ته مې په دومره خدمتونو کې په کار نه شوې ته مې د زړه د ماتولو نه قلار نه شوې لارې کوڅې یې کړلې شاړې زړګي ولې پسې جاړې ته یې اوس هم د خدایه غواړې خبرې لرې لرې لاړې جانان مې خپل غم دې کوه خپل به کومه ډېره